حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې کوم بنده چې ګناه وشي بیا الله ته اقرار وکړي په ګناه چې الله دې ما نه خو ګناه وشوه ته یې راته معاف کړې. الله تعالی وایي ملایکو ته وایي چې د ما بنده په نه ګناه وشوه خو په دې باندې پیږي چې رب ګناه یې معاف کوي نو ما ته یې رجوع وکړه ما یې ګناه معاف کړه. بیا دوه وارې ګناه تر وشوه په دغه ورځ باندې بیا یې اقرار وکړه چې الله تعالی دې ما نه ګناه وشوه ته یې راته معاف کړې. الله بیا وایي د ما بنده په دې پوه شو چې د یو رب شته چې ګناه یې معاف کوي نو ما ګناه یې معاف دي. بیا درې وارې بیا ګناه تر وشي بیا الله ته بیرته رجوع وکړي چې الله دې ما نه ګناه وشوه. الله وی د ما بنده نه ګناه وشوه په دې پیږي چې د ما رب د ګناه یې معاف کوي ما ورته معاف کړې. چې په الله باندې ښه ګمان وي چې الله ګناه یې معاف کوي ولې نا امیده کېږو چې په یوه ورځ کې اویا وارې ګناه د سړي نه وشي خو چې په اخلاص په دروغو نه په اخلاص اویا وارې توبه وباسي الله تعالی یې معاف کوي.